بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة الفقه الجهادية د جهادي درسونو دا لړۍ تاسو ته د ابطال الاسلام سمعي څانګې لخوا وړاندې کیږي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد مسلمانان د صحابه کرامو او د تابعینو په زمانه کې چې د هغوی ټولو عقیده معلومه او معروفه وه چې هغوی د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم نه اخذ هم کولی شو او د نبی صلی الله علیه وسلم د هغوی نه دغه عقیده زده کړې وه. نو د صحابه کرامو او د تابعینو په عصر کې او دغه دریو قرونو کې دریو زمانو کې عقیده معلومه وه، لیکن په آخر د دې زمانه کې به اختلاف راغلو. کله چې خیر القرون زمانه په تېرېدو کې شوه، هغه باطل فرق پیدا شو لکه خوارج، قدریه، شیعگان وغیره. اگر که دین په دغه وخت کې قوي هم اسلام غالب او اهل شر به پټو، هغه خپل د شر اظهار نشو کولی. لیکن هر کله چې دغه خیر القرون زمانه په تېرېدو شوله، شریر خلق پیدا شو، د هغوی ظهور وشو، گمراه خلق خپله گمراهي هم ښکاره کړه، لکه جهمیه، معتزله، باطینیه او شیعګان وغیره، صوفیان، قبورین. لیکن څرنګه چې اسلام په دولت امویه کې ډېر غالب او قوي و او علما هم موجود و، نو د عقیدې فکر د هغوی سره موجود و. هغوی کوشش وکړو چې موږ د عقیده خلکو ته د تحریر د لارې، د کتابت د لارې خلکو ته وښایو. د دې وجې نه په دې زمانه کې چې د فتنو دور دی، د عقیدې اظهار ډېر مهم دی. عقیده، اسلام، توحید الفاظ مترادف دي، رجعي ورته کېږي چې هغې ته توحید ویل کېږي، الله یو ګڼه. د دې تفصیل به انشاءالله وروسته موږ وکړو. اول موږ دا بیانو چې ایمان او دارنګې د توحید عقیده دا سبب دی د نجات. حدیث د عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ کې راځي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی یقول، هغه فرمایل: من شهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حدیث مسلم کې راځي، کتاب الایمان کې. چا چې دې گواهی وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه، او یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله را لېږل شوی پیغمبر دی، نو الله په هغه باندې اور حرام کړي. دې ته توحید سبب د کامیابی او سبب د خلاصوالي. توحید چا عملی کو، هغه به جنت ته داخليږي او جهنم نه به الله بچ کوي. اوس توحید څه دپاره موږ او تاسې منو؟
د دې غرض او غایت څه ده؟ عقیده د اسلام چې ده د عقیده د توحید ده، دا د دې امت یو منهج او لاره ده چې په دې باندې به دا امت روان وي. د سلف صالحینو هغه عقیده چې موږ ته خپلو کتابونو کې ذکر کړې ده، هغوی دا ذکر کړي دي چې توحید عقیده دا اول دعوت د ټولو انبیاء علیهم السلام دی. انبیاء علیهم السلام چې الله د خپل بندگانو د تربیت دپاره لېږلي او الله سبحانه وتعالی هغوی په دې وظیفه باندې مامور کړي چې دا وظیفه خلکو ته ورسوي، نو لهذا د هغوی دا توحید دا یو دعوتو چې هغوی به کم خیر هغوی ته معلوم او الله هغوی ته د هغې وحي کړي و هغه به خپلو امتونو ته ښودلو. ځکه وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، هیڅ یو پیغمبر د ځانه نه ګړیږي، لیکن سره د وحی نه الله سبحانه وتعالی دغه انبیا چې خپلو امتونو ته رالیږل، نو هغوی اول دعوت د دې کو چې قرآن عظیم الشان موږ راواخلو چې ان اعبد الله، تاسو د یو الله بندګي وکړئ. وجه دا ده چې عقیده دا د روح غذا ده، کوم روح کې عقیده نه وي دا روح بې غذا ده. ځکه د دې عقیدې په وجه باندې تعلق د انسان د خپل رب العالمین سره پیدا کیږي. دې دپاره چې دغه بنده رب العالمین ته ورسیږي، دا پیژندګلوي وپیژني، هغه وپیژني چې د الله پیژندګلوي څه شی دی. نو توحید یادول دا اول دعوت د ټولو انبیاو دی. الله سبحانه وتعالی سورة النحل کې فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یقینا لېږلي د موږ په هر یو امت کې یو پیغمبر چې هغوی خپلو امتونو ته دا دعوت کړو ان اعبدوا الله، چې تاسو د یو الله عبادت وکړئ او د طاغوت د عبادت نه ځان وساتئ. طاغوت به موږ وروسته انشاءالله تشریح کړو چې طاغوت هر هغه شي ته وایي چې د هغې بندګي کیدی شي د قرآن و سنت نه ما سوا، هغې ته فیصلې وړلی کیدی شي د قرآن و سنت نه ما سوا. سورة انبیاء کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. نه دی لېږلی موږ ستانه وړاندې ای پیغمبره هیڅ یو رسول مګر هغې ته موږ د دې وحی کړی ده چې لا اله الا انا، یقینا نشته حقدار د بندګۍ سوا زمانه، فاعبدون زما بندګي وکړئ. نو توحید هغه طریقه ده چې الله ټول انبیاء علیهم السلام پرې رالیږلي دي او په همدې توحید باندې به جهاد هم کیدی شي که چا ونه منلو. په دې توحید باندې الله سبحانه وتعالی کتابونه نازل کړي دي. د دې توحید په وجه باندې مخلوق دوه قسمه دی، کافر او مؤمن، بدبخت او نیکبخته. نو د دې وجه نه لابودي ده چې موږ اول د توحید د عقیدې شروع وکړو، د دې نشر، د دې زده کړه، د دې یادول په زړونو کې، په عقلونو کې د دې کېنول لازم دي. باید چې وخت موږ ضایع نه کړو په غیر توحید نه. نو چې کله موږ د توحید عقیده یاده کړه نو موږ به بیا کامیاب شو. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په موسم د حج کې کله په مکه کې وو نو مشرکینو ته هم دا دعوت کو چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تاسو لا اله الا الله وایئ تاسو به کامیاب شئ، نجات ابدي به حاصل کړئ. دا حدیث مسند احمد کې ذکر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو طالب چې کله وفات کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی یا عمي قل لا اله الا الله کلمت
اشهد ویل ای تر دا کلمه ووایه دا داسې کلمه ده چې زه به ګویي کوم. بل روایت کې اشفعو راځي، زه به شفاعت کوم بها عند الله، په دې سره د الله په دربار کې. دا هغه کلمه ده چې ابو طالب کله وفات کیږي نبی له صلوات والسلام هغه ته پیش کړي. وروسته د هجرت نه مخکې د وفات نه یو کال نبی له صلوات والسلام معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته هر کله چې هغه لېږي یمن ته، نو دا وصیت ورته کوي انک تأتی قوما من اهل الكتاب، تاته به قوم د اهل کتاب نه راځي، فدعوهم الى شهادة الله اله الا الله. نو اول دعوت دوی ته د کلمې طیبه ورکا وانی رسول الله. دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې ذکر دی د مصیب رضی الله عنه، بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم د ټول رسالت خلاصه هغه توحید او خلق سره قتال کول تر دې چې دوی په توحید باندې اقرار وکړي. لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای نبی صلی الله علیه وسلم وايي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته امر کړی شوی چې زه خلکو سره جنگ وکم، قتال وکم، تر څو چې دوی لا اله الا الله وایي. نو چا چې لا اله الا الله ویله نو عصموا مني دماءهم واموالهم، د موږ نه به مالونه بچ شي، نفسونه به بچ شي، الا بحقها وحسابهم على الله، نور حساب په الله باندې وي. نو د دې وجه نه اول دعوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه توحید. د دې وجه نه د توحید په نه منلو سره جهاد اعلان وکړ. نو توحید اولنې دعوت دی د ټولو انبیاو او به خاصتا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او به د هغه د صحابه کرامو. دویم نمبر کې توحید سبب دی د داخلي دلو د جنت او د اور نه د لرېوالي. حدیث د عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ موږ مخکې ذکر کړ چې اور په هغه چا باندې حرام وي چې په توحید اقرار کړی وي. په بل روایت د مسلم کې راځي طارق الاشجعی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. چا چې لا اله الا الله ویله په خپل شروطو په خپل مقتضاتو سره او انکار وکړه د ما عبد من دون الله نه، د ټولو طواغیتو نه انکار وکړه، د هغوی د عبادت نه انکار وکړه، په هغوی کفر وکړه، هغوی ته کافر ویل، د هغوی نه براءت وکړه، نو د مال او وینه حرامه ده، نور حساب په الله دی. په بل روایت د معاذ بن جبل کې راځي کوم چې انس بن مالک رضی الله عنه روایت کړی دی چې معاذ بن جبل د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته ناست دی په سورلۍ باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ته فرمایي یا معاذ، فقال لبیک یا رسول الله، وستا خدمت کې حاضر مې د الله رسوله. ویل یا معاذ، بیا ورته ویلي وما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. نه دی یو شخص یو بنده چې هغه د دې ګواهي وکړي چې لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله او محمد د الله بنده دی، محتاج او رسول دی، مگر الله سبحانه وتعالى هغه په اور باندې حرام کړي، اور ته بنه داخلي. معاذ بن جبل چون کې ډیر حریصو د علم په نشر اشاعت باندې وی دا الله رسول افلا اخبر الناس، خلق خبر نکم فاستبشروا دوی به خوشاله شي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا يتکلوا بیا خو به توکل وکړي، اعمال به پریدي. معاذ بن جبل رضی الله عنه به دا حدیث کله چې وفات کیږي خلکو ته ویو دا وعید نه یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو علم مه پټوئ. روایت د عثمان رضی الله عنه کې راځي من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. څوک چې وفات شو د په دې باندې پوهېده چې حقدار د بندګۍ نشته سوا دی والله، نو دی به جنت ته داخليږي. په بل روایت د ابوذر غفاری رضی الله عنه کې راځي نبی له صلوات والسلام فرمایي جبرئیل راغی ماته
ما ته زیری راکړه په دې باندې چې انه من مات من امتک لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. پیغمبر څوک چې ستا د امت نه وفات شي او شرک نه کړي په الله سره، هیڅ شرک، دی به جنت ته داخليږي. ابو ذر غفاری فرمایي قلت وان زنا وان سرق، اگر کده زنا کوي زه اغلا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان زنا وان سرق، اگر که زناکار او اغلاګر هم وي. وجدا چې کله دا ګناهونه دي ته ذنب غیر مکفره وي، دي کې استحلال شرط دی چې دا د حلال نه ګڼني ګناهګاری، لیکن کافر کیږي نه په دې باندې. دا د خوارج عقیده ده چې سړی په ګناه کبیره غیر مکفره باندې کافر کوي. په بل روایت کې راځي ابو ذر غفاری 3 واره دا کلمه وویله. په څلورمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی وعلى رغم انف ابي ذر رضی الله عنه، دا کس به جنت ته ځي اگر که پوزه د ابو ذر خړه کیږي. ابو ذر غفاری چې بکله دا حدیث بیاناو نو دا به ورته وي، دا الفاظ به په خپل امر ویل. بل روایت جابر رضی الله عنه کې راځي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. مسلم کې حدیث دی. چې د الله سره په داسې حال کې ملاقات شو چې هغه شرک نه وي کړی نو دی به جنت ته داخلي، او په داسې حال کې که الله سره د ملاقات شو چې شرک کړی وي معمولی غوندې شرک نو دخل النار ورته به داخلي. نو دویمه وجه د توحید هغه دا ده چې دا سبب دی د داخلېدلو د جنت او د اور نه د لرې والي. دوستانو درېمه وجه توحید ولې مهم دی ځکه چې هغه اول د ټولو اوامرو دی چې الله کوم اوامر مونږ ته ذکر کړی دي په هغه ټولو کې اول توحید ذکر شوی دی او د ټولو اعمالو مقصد دغه توحید دی. لکه مخکې چې ذکر شو توحید دا دعوت د ټولو انبیاء دی او نبی رسول الله والسلام معاذ بن جبل چې یمن ته لېږه هم د توحید وصیت ورته وکړ چې اول به خلکو ته توحید یاد کړي. او حدیث د جبرئیل کې راځي چې نبی رسول الله والسلام جبرئیل ته تپوس کوي د اسلام باره کې ان تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا. نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل د اسلام او د ایمان تعلیم ورکړي نو هغه ورته اسلام ښیي. نو اسلام اول دا ویلي چې ان تشهد الله اله الا الله، چې ته ګواهي د لا اله الا الله ورکړي او ان محمد رسول الله، بیا ورپسې مونځ زیات کړه، بیا زکات، بیا وتصوم رمضان چې د رمضان د میاشت روژې ونیسي، او بیا حج د بیت الله وکړي ان استطعت الیه سبیلا که د لارې وستی کېدلو. روایت د ابو هریره کې راځي بخاري کې اول ورته دا ویلي ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، چې دی الله عبادت وکړي او دا سره هیڅ شریک پیدا نه کړي، وتقيم الصلاه المفروضه او فرض منځ قائم کړي، په خپل واجبات او په خپل فرایض او په خپل ارکان او په خپل آداب سره، او دانګي زکات مفروضه ادا کړي چې کوم زکات در باندې فرض دي. او د ابن عمر په حدیث کې راځي نبی رسول الله والسلام فرمایي بني الاسلام على 5، د اسلام بنیاد په 5 ارکانو باندې دی. یو شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکات وصوم رمضان وحج البيت. روایت د مسلم کې بني الاسلام على 5، بنا د اسلام په 5 شیزونو باندې ده. على ان يوحد الله، دلته توحید مخکې کړي په ټولو کې. موږ چې دا حدیث څومره وګورو په دې کې اول توحید ذکر دی. نو د اوامر الهیو کې چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم ته الله ذکر کړی دی دا ټول اول توحید دی، بیرسته مونږ دی. نو توحید چې دی مقصد د ټولو کارونو شرعي دی چې اول به توحیدی به نور کارونه وي. ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړ کو و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا، نو الله ته اول غوښتنه دا وکړه چې ګوره د ما سره به هیڅ شریک نه جوړي. شیئا نکره د په سیاق د نفي کې ان هیڅ قسم شریک به د ما سره نه جوړي. ځکه مقصد هغه لوی مقصد د حج نه
هغه تحقیق د توحید دی. نو هر هغه نیک اعمال او ټول طاعات چې په دنیا کې په زندګۍ کې سړی کوي دا ټول د توحید پورې تړلي دي. الله سورۃ انعام کې فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ورته پیغمبر یقینا منظمه قربانی زما زندگی زما مرګ زما خاص رب العالمین ته دي. خلاصې دلته ذکر کړ چې ګور استا به ټول حرکات سکنات زندگی مرګ منز روجا قربانی وغیرہ دا ټول به رب العالمین د پاره. د توحید مراد ده لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. نو عقیده اول او اخره ابتداء او انتهاء. کله سړی د توحید عقیده نه وي دا ټول اعمال برباد دي. نو که سړی سوچ وکړي په خپل ژوندۍ کې په خپل عبادتو کې نو دا ټول ژوندۍ او عبادت به وګوري په توحید باندې راڅرخي. توحید یو محوري شی دی. اوس اول ماشوم چې پیدا کیږي د هغه غوږ کې اذان کوي الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. نو وګوري اول چې انسان پیدا شو په هغه کې غوږ کې ورته توحید ناره وکړه. همدارنګه د منځ په وخت کې چې کله سړی اذان منځ وخت داخل شي اذان کوي. په حج کې اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. کله چې سړی توبه وباسي او دعا کوي الله تعالی اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انت ربي لا اله الا انت سيد الاستغفار شورته. او په هر ذکر په هر دعا کې توحید مخکې دی به استغفار دی به توبه ده به سوال دی. د مرګ په وخت کې هم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نو توحید مقصود د ټولو اعمالو شو. څلورم نمبر کې دوستانو توحید ولی ضرور دی ځکه انحراف د توحید نه چې کله پیدا شي نو دا فساد د امتونو دی. امت کې فساد پیدا کیږي خاصتا په انسانانو کې ځکه شریعت چې دی دا صرف په عقیده د توحید باندې ولاړ دی. نو که چېرې په دې کې خلل راشي په د عقیده کې نو دا شریعت بیا فاسدېږي. د دې وجه نه عمرو بن لحی الخزاعي چې کله د عربو عقیده خراب کړه شرک ورته راوړو نو امت د عربي تغییر کړ. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وای ما د جهنم کې ولید په جهنم کې مې ولید چې خپل کلمې راخلي. ځکه د اول هغه کسو چې د عربو دین خراب کړو. نو د دې وجه نه عقیده د توحید کچرته دی کې خلل راشي په ټولو امتونو کې خلل راځي. يهود نو سواراو کې خلل د توحید د وجه نه راغلی چې توحید خراب شو. د دې وجه نه پنځم نمبر کې توحید ځکه مهم دی چې د الله عبودیت علم متحققي چې توحید سره ومني. سورة الزمر کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله دين الخالص. دا کتاب ماته ته پیغمبر نازل کړی دی د پاره چې فاعبد الله د الله بندگی وکړه مخلصا له الدين خالص کون کې هغه د پاره د دین او به وی الا لله دين الخالص الله د پاره خالص دین دی. بل ځای الله فرمایي ذالکم الله ربکم له الملك والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. بل ځای کې الله فرمایي سورة مؤمنون کې ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. سورة مؤمنون کې الله فرمایي چې د الله سره څوک بل الہ را بری چې هغه له په هیڅ دلیل نه وي نو د حساب به د الله سره یقینا الله کافران نه کامیابوي. نو عبودیت دا په توحید سره دی چې کله انسان بندگی کوي د الله د توحید به معنی اړه بندگی کوي په بل سره د الله عبادت ناراضي. معنا د توحید اخلاص الله لره د عبادت دا او کفر په معبود من دون الله سره هغه به داسي وي چې زړه به صرف الله پیژني
نو کله چې زړه الله سبحانه وتعالی وپېژنده نو د هغه سره مینه کوي، محبت به کوي، د هغه نه به امید ساتي، د هغه نه به یریږي، د هغه نه به تمه ساتي، په هغه باندې به ځان سپاري، د هغه نه به استعانت غواړي، هغه ته به عاجزي کوي، هغه ته به رجوع کوي، د هغه نه به طلب کوي. نو لا اله الا الله دا تقاضا کوي چې سوا د الله نه بل اله نشته، او الله هغه ذات دی چې د هغه اطاعت به کیدی شي، د هغه نافرمانی به نشي کیدی. هغه اطاعت ولې ضرور دی؟ ځکه هغه ډیر جلیل القدر ذات دی، هیبت یې ډیر دی، محبت لازم دی، یره لازم ده، امید لازم دی، توکل په هغه لازم دی، سوال د هغه نه لازم دی، دعا د هغه نه ضرور ده. او دا شیزونه سوا د الله نه بل چاته صلاحیت نه لري چې هغه ته دی ورکړي شي. نو چې یو مخلوق د الله سبحانه وتعالی په دې شیونو کې شریک کی چې دا د خصایص د الوهیت نه دي نو د په اخلاص او په توحید کې نقصان رالو، لہذا د زندگی تباہ ده، د عبادت تباہ ده، د قبلېدو وړ نه دی. شپږم نمبر کې دوستانو توحید ځکه لازم دی چې د توحید په وجه باندې زړونو کې اطمینان پیدا کیږي. اطمینان پکې ځکه پیدا کیږي چې توحید د چا په زړه کې نه هغه متزلزلي، کله به د یو چا نه امداد غواړي، کله به د بل چا نه امداد غواړي، خاص کر د امتحان په وخت کې چې کله امتحان پې راشي نو د هر چا ته لاس اچوي. لیکن توحید والا موحدین مؤمنان به صرف مدد د الله نه غواړي، که سختی وي، که آسانی وي، که خوشحالي وي، که سخته وي، که تنګه وي. انبیاء علیهم السلام ته چې کله کفار وویل لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، تاسو بیا زموږ ځمکې نه وځئ او یا به زموږ ملت ته واپس کیږئ. سورة ابراهیم کې الله فرمایي، حکایت کوي د دغه انبیاو نه چې یو پکې شعیب علیه السلام هم. نو هغه ورته څه وویل؟ چونکې هغه زړونه د توحید نه ډکو، وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا، موږ د پاره څو زره چې موږ په الله باندې توکل نه کوو، موږ په الله باندې ځان سپارلی دی او همدغه الله هدایت موږ ته د لارو کړی دی، توحید لاره موږ ته ښودلې ده. په دې لار کې به تکالیف راځي، ولنصبرن علی ما اذیتمونا، خامخا موږ صبر کوو په هغه باندې چې تاسو موږ ته کوم تکلیف رسوئ. وعلى الله فلیتوکل المتوکلون، خاص په الله دې ځان سپاري هغه متوکلین خلق. توکل دې پیو کې دغه متوکلین چې هغه مؤمنان موحدین دي. دې وجه نه نو مؤمن به څه کوي؟ د توحید په وجه نه د مؤمن په زړه کې اطمینان حاصلېږي. غزوه موته کې چې کله د رومیانو هغه تعداد ډیر زیات و چې 2 لکه کسانو، صحابه کرام د نبی له صلوات والسلام صحابه هغه 3000 کسانو، عبد الله بن رواحه आवाज کوي چې انما نقاتلهم بهذا الدين لا نقاتلهم بعدد ولا عده. ګورې خبردار شئ که تاسو د هغوی د ډیروال نه یریږئ، موږ د هغوی سره په تعداد نه جنګیږو چې هغوی 2 لکه دي موږ 3000 او نه دا چې موږ ډیر شاسواران یا هغوی ډیر شاسواران دي، نه. فانظروا فانما هي احدى الحسنيين. الله زي ورشي 2 خوشحالین دي، اما ظفر و اما شهاده، یا به کامیاب راشي او یا به شهیدان شي. هر کله چې دغه 3 امیران شهیدان شو، زید رضی الله عنه، جعفر رضی الله عنه، ابن رواحه، نو بیا هغه جنډه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لاس کې واخسته او الله سبحانه وتعالی هغه فتح دوی ته نصیب کړه. وجه دا و چې دوی په زړونو کې توحید اطمینان پروت. ځکه عبد الله بن رواحه دا ویل چې ګوره موږ انما نقاتلهم بهذا الدين لا نقاتلهم بعدد، دا کوم مهمه نه ده چې موږ 3000 هغوی دي 2 لکه، نه. وجه دا ده چې د صحابه کرام په زړونو کې هغه توحید اطمینان پیدا کړی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله فرمایي زه چې دا کسانو په زړونو کې موږ روب اچو چې کافران دي ځکه دوی مشرکین دي. نو شرک د ان په زړه کې روب اچي
ځکه کافر بی دین مرتدین ټول بزدل دي. نو دوستانو د دې وجنه د توحید یو وجه دا هم ده چې په زړه کې اطمینان پیدا کوي. ومه وجه توحید ځکه لازم ځکه اطمینان پیدا کوي. ومه وجه توحید ځکه لازم دی چې توحید سبب دی د مغفرت د ګناهونو او شرک سبب دی د دخول د جهنم. مخکې احادیث په دې باندې تیر شو. سورة نساء کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقینا الله بخنه نه کوي هغه چې شرک وکړي شي د هغه سره او بخنه کوي ما سوا د هغه نه چې هغه خوښ شي. نور ګناهونه الله معاف کوي. بل الله فرمایي ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. چې په الله باندې شرک وکړو په الله باندې ډېر لوی دروغ وتړل. سورة مائده کې الله فرمایي ما یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. که الله سره چا شریک جوړ کو نو ګوره جنت په حرام دی او زی ور دی. ګوره برعکس به موحد باندې جهنم حرام دی جنت ته به داخلي. البته د ګناهونو وجه کوم ګناه کړي هغه سزا به ته ملاوي. سورة نساء سورة 14 نمبر آیات کې الله فرمایي ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. چا چې د الله سره معاملې غوندې شرک هم وکړو نو دی ګمراه شو په ډېرې لرې ګمراهۍ سره. نو عقیده د توحید دوستانو په دغه وخت کې بیا د ایمان یو لاره سړي ته پیدا کوي چې د خواهشاتو نه سړی بچ کوي د جهنم نه سړی بچ کوي. حدیث د عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت کې به الله بنده د ټول مخلوق په مخ کې ځان ته کی نو دغه سړي ته به 9 رجسټري مخ ته کی دي 9 حاضریګانې او هر حاضری به د دې سړي دومره وي چې څومره شي نظر کار کوي دومره به غټي وي. الله سبحانه وتعالی دې سړي ته به وایي اتنکر من هذا شیئا. دومره کارونه چې لیکلي په دې رجسټرو کې مونږ لیکلي دي زمونږ ملایکو لیکلي دي آیا ته دې نه انکار کې؟ بیا به ورته ازلمک کتبت الحافظون یا په تا باندې زمونږ د حافظو ملایکو ظلم کړی نه زیاتې در مې لیکلی دی. فیقول لا یا رب یا الله دوی هیڅ ظلم نه دی کړی چې په مونږ باندې زیاتې کړی او زیاتې خبرې لیکلي. الله به ورته افلک عذر تا دپاره څه عذر فيقول لا يا رب نه. فيقول بيبرت بلا إن لك عندنا حسنة استاد موسر يوني كشته فإنه لا ظلم عليك اليوم نن پتاواني ظلم نشي كده نو بطاقه وترو بس فأغيك بذلك ليشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكلمة ببكلي كلي نو الله سبحانه وتعالى با دي سړي ته وي چې د دې وزن وکا او د دې وزن تا ته پته شته هغه ورته یا رب ما هذه البطاقه ما هذه السجلات دا وړه بطاقت شي دا دون حاضریګانې اشترونه شي الله ورته په تا باندې ظلم نشي کېده. نو دا دومره 9 حاضریګانې او دغه رجسټر په یو چابړي د تل کې خو شي او دا کلمه په بل کې خو شي لیکن وثقلت البطاقه دغه بطاقه لا اله الا الله با دغه کلمه شهادت دا بدر نکړي شي. دا حدیث صحیح حدیث ته د دین معلومیږي دا چې لا اله الا الله دا سبب دی د ټولو ګناهونو درجه دلو. د دې وجنا چې دې سړي په توحید باندې عمل کړی دی خو لیکن ګناهګار دی نو توحید سره د ګناهونو انسان جنت ته بوزي. وګوره شرک به که هر څومره نیک عمل وکړي او شرک د کړي نو سره د نیکو کارونو به هم جهنم ته بوزي. د دې وجه دوستانو توحید لازم دی ضرور دی. نو که کله توحید موږ او تاسو کې نه وي ټول اعمال به مو برباد وي. الله سبحانه وتعالی دا یو قاعده کلیه قرآن عظیم شان کې ذکر کړل چې شرک محبط د ټولو اعمالو دی. دا
د توحید هغه ضروری خبرې وي دوستانو چې موږ وکړلې. اوس یو اجمالی عقیده به وروسته ان شاء الله تفصیل کوو. اهل سنت والجماعت کوم چې موږ او تاسو د ټولو مؤمنانو عقیده ده هغه دا عقیده لري. اول خو اهل سنت والجماعت څوک دي؟ د دې پیژندل پکار دي. اهل سنت والتزکه وی چې دوی په سنت باندې عمل کوونکي والا دي، چې دا طریقه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، په قران او حدیث باندې عاملین دي. او حدیث کې د اهل سنت والجماعت تشریح ده چې من کان علی مثل ما انا علیه واصحابي، هغه عقیده چې زه او زما صحابه په هغه باندې پیروان دي، نو دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. چې دوی په مذهب د جهمیه د معتزله او خوارج باندې دي، بلکې دوی به منهج د اهل سنت چې کوم متمسکین به سنت دي د هغه باندې روان دي. جماعت ته ځکوي ځکه دوی مجتمعون علی الحق دي، حق باندې جمع شوي، دوی کې اختلاف نشته. عقیده کې دوستانو اختلاف نشته، ګور عقیده د ټولو یو ده. علماء ته د الله معافي وکړي، دوی د خلکو ته عقیده بیان نه کړه چې د څلورو ائمه او مذهب یو دی په عقیده کې. امام مالک، امام شافعي، امام احمد، امام ابو حنیفه رحمهم الله جميعا دا ټول په عقیده کې یو دي. فروعي اختلافات هغه معتبر نه دي. رفع الیدین وکړه او مکړه کوم سره چې د صحابه کرام په منځ کې اختلافي ده، په هغې باندې دومره زور راوړل پکار نه دي. عقیده مهمه ده. نو د دې ټولو امامانو دغه صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو عقیده یې وده. په مسائل فقهیو کې، مسائل فروعیو کې چې هغه مستنبط د قرآن او سنت نه دي، هغې کې څه ناڅه اختلاف شته، هغه ضرر نه رسوي، ځکه هغه د اجتهاد په وجه باندې بنا وي او اجتهاد کې اختلاف راتلی شي. ځکه په ملکه د اجتهاد کې دا ټول خلک یو برابر نه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله به یو اجتهادي، د امام شافعي به بل اجتهادي، د امام احمد ابن حنبل به بل اجتهادي، د امام بخاری، امام سفیان الثوری وغیره وغیره. هر چی عقیده ده نو دې کې به اجتهاد قبول نه دی او نه قبلي، بلکې واجب رشي دا به یو عقیده. ځکه د عقیدې بنیاد دا توقیفي دی. الله سبحانه وتعالی فرمای ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون. یعنی دا امت ستاسو یو امت دی او زه ستاسو رب نو زما عبادت وکړئ. نو دا امت یو امت دی، اختلاف په دې کې نشي قبلي دی چې د یو الٰه عبادت وکړئ او دارنګه د یو نبی تابعداري وکړي. او دا کسانو الله اختلاف چې څوک کې دا کسانو الله زم بیان کړي په عقیده کې. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، لکه قتاده او مجاهد چې کل واحد عنده کتاب. کوم خلکو چې د دین ټوټي ټوټي کړي دا غو سره هر چا سره ځان ته کتاب او ځان ته عقیده و، لیکن دا امت به الله سبحانه وتعالی په یو قرآن عظیم شان باندې را جمع کړي، یو پیغمبر یو ترالی کړي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. غیر دینو به کل حزب ما لديهم فرحون، هر ډله په هغه څه چې دا غوي سره واغې باندې به خوشحالي کوله او خوشاله وو، او هر یو بداوي چې موږ په حق باندې وو، غیر چې دا ټول په باطل باندې. موږ او تاسو به اهل سنت والجماعت به کتاب الله او سنت رسول ته رجوع کو. که هر تنازع شي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دا د اهل سنت والجماعت یو غټه نښه ده چې کله دوی ته تنازع شي قرآن او سنت ته راجع کوي، سپینګیرو ته نه راجع کوي، د لړمکاري د کفر قانون ته نه راجع کوي، بل خود ساخته فرسوده نظام ته نه راجع کوي. نو اهل سنت والجماعت به داوي چې هر هغه څوک په حق باندې دي چې قرآن او سنت تابعدار دي. د دې وجنه الحمدلله زمونږ څلور امامان په حق باندې دي او څلور واړه ائمه د دین دي، زمونږ ته احترام دی، اگر که په فروعات کې اختلاف دي. اصول د ایمان او ارکان د ایمان چې هغه په امنت بالله کې ذکر شوی دوستانو، چې امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر، دي ته اصول او ارکان د ایمان. او دارنګي
حدیث د جبرئیل کې چې کوم ذکر شوی دی او پاغي کې به الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. علما وایي چې دې ته ارکان د ایمان وایي او د ایمان د لپاره به ډېر ارکان دي او ډېر شعبې دي چې شپږ ارکان لري ایمان او شعبې څه د پاسه اویا یا څه د پاسه شپېته دي. لکه حدیث کې راځي 70 او 60 شعبه فافضل قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. د ایمان شعبې څه د پاسه اویا یا څه د پاسه شپېته دي. بهترین شعبه لا اله الا الله ده او کومه شعبه چې ده هغه د ضرري شي لري کول د لارې نه دي. هر کې ضرري شي پرو دغه د لري دام ایمان ده. نو ایمان د پر ډېر شعبې دي. هر چی ارکان دي چې ایمان په هغه باندې ولاړ دي. نو دوستانو هغه بیا شپږ دي چې دغه کې ذکر دي امنت بالله کې چې په دې ارکان باندې ایمان د سړي ولاړ. نو اول الایمان بالله چې ایمان بالله څه ته ویل کیږي؟ ایمان بالله منګو تاسو وایو چې موږ په الله باندې ایمان راوړی. نو اول د ایمان پیژندل پکار دوستان. دا پیژندل به موږ تاسو باندې فرض دي چې په دې کې به ناپوهي جهل عذر نه دی چې زه په نه پیږم چې سره دا و چې زه خپل ایمان نه پیژنم بلکې د ایمان اجمالی پیژندل د شریعت د لوازماتو نه دي. اهل سنت والجماعت وایي چې ایمان د درې شیانو نه جوړ دی: قول عمل او تصدیق یعنی عقیده. دا تعریف علماء د ایمان ذکر کړی دی بلکې په دې تعریف باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، امام ابن عبد البر، امام ابن حجر اسقلانی، امام بغوی اجماع نقل کړی دی. دا چې ایمان زموږ د درې شیانو لقب دی: قول عمل او تصدیق. که په دې درې شیانو کې یو هم نه وي نو ګوره ایمان صحیح نه دی. دلایل په دې باندې دي. اول ایمان تصدیق د زړه دی. الله فرمایي ولما يدخل الايمان في قلوبكم او تر اوسه نه دی داخل شوی ایمان په زړه تاسو کې. دینه معلومه شو چې ایمان تصدیق د زړه دی. ګوره د زړه تصدیق نه وي سړی کافر کیږي به دی باندې. بل ځل الله فرمایي سورۃ مائده کې یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. یعنی اے رسول الله ندی خفقی تعالی کسان چې تیزی کوي د کفر په کارونو کې دا کسان نه چې دوی وای ایمان راوړل موږ په خلو باندې او ایمان نه دی راوړل ځونه دوی. بل ځل الله فرمایي اولئک كتب في قلوبهم الايمان. دا کسان لیکلي دي په زړونو دوی کې ایمان. دا درې آیتونه په دې باندې دلالت کوي چې د زړه تصدیق نه وي هغه ایمان نه صحیح کیږي دوستان. د دې وجه منافقان چې تصدیق نو الله څو فرمایل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ځکه زړه تصدیق نو په ښکاره هم مسلمانانو اسلام احکام په دنیا کې بجاری کېدل لیکن زړه کې ایمان نو ځکه الله وایي چې دا ګوره پر لاندې حصہ د دوزخ کې دي. دا دلایل په دې باندې تیر شو چې ایمان د زړه تصدیق دی. دویم ما ویل چې ایمان اقرار کول په جواب باندې دي. په جواب اقرار کې د الله وحدانیت به معنی د رسول الله تعالی باندې اقرار کې. سورۃ البقره کې الله موږ ته فرمایي قولوا آمنا بالله وما انزل الینا. هو یو تاسو چې ایمان راوړئ موږ په الله باندې په هغه چې نازل کړی شوی دی موږ ته. دا دلیل دی په دې باندې چې موږ نه الله د ایمان طلب کوي ګوره چې تاسو اقرار وکړئ په ایمان باندې. وقولوا آمنا بالذي انزل الینا وانزل الیکم. سورۃ عنکبوت کې الله وایي وایي چې ایمان راوړئ موږ په کتاب چې نازل کړی شوی دی موږ ته او نازل کړی شوی دی تاسو ته. دا آیتونه هم دلالت کوي چې په جبه کله اقرار د ایمان نه وي هغه ایمان قبول نه دی ګوره. لکه ایمان د ابو طالب په تصدیق خوې ولی اقرار نه کول. هغه شعر مشهور دی تاسو به موریدلی ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. و زه خپېږم چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا دین ډیر حق دین دی لیکن د اقرار نه کولو. امام په د مکی جنکې خاندي وختونو کنه وختو جهنم ته داسې راخ کړی چې
دریم نمبر کې دوستانو زمونږ ایمان هغه چې جوړ دی نو هغه په اندامونو باندې عمل کول دي. تکه کوم حدیث چې موږ ذکر کړ الایمان بضع و 70 شعبه، ایمان څه د پاسه 60 شعبه یو روایت کې راځي بلکې اویا راځي. بهترین لا اله الا الله دا او کمه د لارې نه ضرري شی لري کول دي. او حیا شعبه د ایمان نه صحیح بخاری کې راځي 9 نمبر حدیث دی، مسلم کې 15 نمبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه د عبد القیس وفد ته ایمان خودلو نو ورته ویل اتدرون ما الايمان بالله وحده، تاسو ته پته چې ایمان په الله باندې څه شی؟ هغه ویل الله او رسول پوهیږي. نو به رسول الله ویل شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله، گواهی ورکول د لا اله الا الله محمد رسول الله، 5 وخت منځ کول، زکات کول، د رمضان روزي نیول، بل دا چې تاسو به د غنیمت ته 5 حصہ بیت المال ته ادا کوئ. دې حدیث کې ګوره منځونه، روزي نیول، زکات ورکول، خمس ورکول ټول اعمال د اندامونه دي. او دا ایمان ورګرځول نو معلومه شي ایمان به چې اعمال په ایمان کې وجودي او عدمي رکن وي. کله اعمال د انسان نوي د اسلام ایمان ختم، چې کله وي ایماندار به. او دا د ټولو سلف عقیده ده. بل حدیث د مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، څوک چې تاسو نه په یو بد کار باندې څوک ویني نو د په لاس باندې منی کی، که داغه طاقت نه وي په لاس باندې نو په جبه دی ورته وایي، که په جبه وسونه شي فبقلبه په زړه کې خود سره کم از کم کینه وساتي. وذلک ضعف ایمان، دا ضعیف ایمان دی. معلومیږي دا چې ایمان زیاتیږي او کمیږي، په طاعات سره زیاتیږي او په ګناهونو سره کمیږي. نو د ابوبکر ایمان اوس د ټولو مد ایمان څخه برابر نه دی، ځکه د ابوبکر ایمان ډیر اوچت دی. د محمد رسول الله ایمان به بالکل د ټولو نه اوچت دی. دا خبره ډیره کمزوره ده څوک چې وایي چې ایمان نه کمیږي او نه زیاتیږي. دا معنا شو چې د وړمې ایمان او د ابوبکر ایمان ګوره یو دی؟ نه. نو دا حدیث په مقام د استدلال کې دلالت کوي چې ایمان قول باللسان په جوابانه او عقیده په زړه او عمل په اندامونو دی. ایمان زیاتیږي او کمیږي هم. کتاب الایمان د ابن منده هغه کې تفصیل ذکر شوی دی. امام احمد رحمه الله فرمایي چې ایمان قول دی، عمل دی، زیاتیږي او کمیږي. امام اجری باب ترله باب دی په دې باره کې چې ایمان د زړه تصدیق او په جبه اقرار او عمل په اندامونو ته وایي. ولا يكون مؤمنا الا ان يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث، یعنی مؤمن تر هغه ایمان والا نشي کې تر سوچ پاره کې درې خصلتونه جمع شوي نه وي. درې خصلتونه کم پس زړه باندې به تصدیق کې، په جواب اقرار کې، عمل او د اسلام په اندامونو باندې کې کنه. نه چې کلمه ویل که بعض خلک چې وایي چې کلمه دی ویل نو هغه بس څه کې وکړي. نه. امام ابن بطه وایي التصدیق بما قاله وامر به وافترضه ونهى عنه. د ایمان معنی تصدیق په هغه څه چې الله ویلي دي، په هغه امر کړی وي، هغه فرض کړی وي، یا د هغه نه نهي کړی وي. د هر هغه شریعت چې په هغه ټول رسولان راغلي دي او نازل شوي دي، په هغه کتابونو په دې ټولو تصدیق کول، قول په جبه، تصدیق په زړه او عمل په اندامونو باندې. د دې وجه نه ټول سلف په دې باندې اتفاق ده چې ایمان د دغه درې شیانو نه جوړ دی. نو خلاصه دا شو چې د دغه درې شیانو څخه ایمان جوړ شوی دی. که یو هم نوی ایمان یې صحیح نه دی. او معلومه شو چې عمل په اندامونو په ایمان کې داخل دی. ځکه قرآن کې ځای په ځای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا اکسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه کړي، دا نیک عمل فوراً د ایمان پسې ذکر کوي. معلومیږي دا چې اعمال په د ایمان حصہ ده، د ایمان رکن دی، ایمان کې داخل دی. کله عمل نه هغه ایمان نه دی صحیح. نو په نشوالي سره نشواله د ایمان او په وجود سره د ایمان وجود راځي. دوستان بل اهم مسله هغه دا ذکر کوو دوستانو چې د ایمان درې مرتبه دي. مخکې ذکر شو چې ایمان د درې شیانو نه جوړ دی چې اقرار باللسان، تصدیق بالقلب او عمل په اندامونو باندې. نو اوس ذکر کیږي چې د ایمان درې مرتبه دي. اوله مرتبه اصل الایمان چې ورته وایي، چې کوم د کفر ضد دی او په دې ایمان سره بنده په عام خطاب د مخاطبینو کې داخل دی. کوم چې الله خطاب ورته کوي یا ایها الذین آمنوا سره، کوم د کې چې الله خطاب وکړي په یا ایها الذین آمنوا سره، او په دغه ایمان بنده د مستحق شي د اور نه وځي.
کله چې دی داخل شوی په سبب د بعضې ګناهونو چې ایمان واجب کې تقصیر راغلی وي دې ته اوله مرتبه د ایمان چې د کفر ضد وي ناقص ته نه دی صادر ایمان یې راوړی دی نور سخت ګناهګار دی خو نواقص پکې نشته د کفر چې د کفر کړی وي یا شرک کړی وي اصل ایمان نشته نور ګناهګار دی دې ته اول اصل ایمان وایي دویم مرتبه دوستانو هغه واجب ایمان دی دا هغه ایمان دی چې پاس ایمان زیاتت وي چې هغه کول د واجباتو پرېښودل د محرماتو دي دې ته کمال الایمان الواجب وایي د دې دا مطلب دی اصل ایمان پکې شته دی لیکن هغه منځونه کوي روزي نیسي زکاتونه ورکوي نیک نیک کارونه کوي واجب چې کوم شیان دی هغه کوي حرام نه ځان ساتي غیبت نه کوي زنا وغیره دا ټول نه کوي دې ته کمال الایمان الواجب وایي چې په دې ایمان کې به خلق په دوه درجو کې دي اوله درجه په واجب ایمان کې کمی کوونکي چې هغوی واجب پرېښي وي یا حرام کارونه کړي وي د خلکو ته اصحاب الکبائر وایي لوی ګناهونه والا دې ته اصحاب الوعید هم وایي نو څوک چې دوی نه وفات شي په غیر توبې نه غلا کړي زنا کړي نور عقیده د توحید ده ایمان اصلي پکې شته لیکن کبیره ګناهونو سره مړ شو نو د الله په اراده کې دی مشیت کې دی که خوښ شي به ورته وکړي که خوښ شي عذاب ورته ورکړي بیا به د اور نه راوباسي ځکه چې د سره ایمان موجود دی دې درجې ته اشاره شوې ده په دې آیت کې چې الله فرمایي فمنهم ظالم لنفسه سورۃ فاطر کې چې وایي بعضې دوی نه هغه څوک چې ظلم کوونکي د ځان خپل په ځان باندې ظلم کړی دی واجباتو کې تقصیر کړی دی چې کله الله دته بخنه وکړي جنت ته به داخل شي ابتداء بلا سابقه العذاب دا اوله درجه وا د دویمه مرتبه د ایمان والا دویمه درجه په د واجب ایمان کې ده چې واجب ایمان پورا ادا کړی په هغه کې تقصیر نه وکړي او نه په دې واجب ایمان باندې زیادت کړي نوافل او مستحبات ورسره نه وي خو لیکن فرایض واجب ادا کړي حرام کارونه ځان ساتلي نو دې کې اشاره شوې ده دې آیت کې دوی ته ومنهم مقتصد نو دا خلق مستحق دي د جنت او جهنم نه سالم وي جهنم ته الله نه بوزي ځکه دوی مستحقین دي د جنت ته داخله دوره ابتداء عذاب الله تنور کوي بفضل الله وبرحمته جدا چې خلکو په حق لبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای افلح ان صدق او د دې درجو والا په ایمان ای واجب را تک کړی نو ځکه مستحقین د جنت وګرځیدل درې مرتبه دوستانو د ایمان هغه مستحب ایمان دی دا هغه ایمان دی چې په ایمان واجب باندې زیادت کړی شوی په مستحبات سره په مندوبات سره په آداب سره مکروهات پرېښي دي مشتبهات پرېښي دي دې درجې ته اشاره شوې ده په دې قول الله تعالی باندې ومنهم سابقون بالخيرات باذن الله دوی نیکو کې مخکې دي دا الله په اذن باندې مخکې کېدونکي دي د دې درجې خلک به جنت ته داخليږي ابتداء عذاب به تر نور کې د الله په رحمت سره د دې مرتبه والا ته اشاره شوې وللآخرة اکبر درجة واکبر تفضیلا دې مرتبه ته مرتبه د کمال ایمان مستحب وي او دې درجو ته عمر ابن عبد العزيز چې کوم بخاری دغه نقل کړی داسې کتري دي چې ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها فقد استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان اول د کتاب الایمان کې بخاری تاریخاً دا حدیث راوړ عند ایمان باره کې فرائض واجب او حدود او سنن دي چا چې پوره کړو نو ایمان پوره کړو او چا چې پوره نه کړو نو ایمان پوره نه کړو د عمر بن العزيز دا قول چې فقد استكمل الايمان دا مرتبه د ایمان کامل ده نو خلاصه دا شو دوستانو هغه عمل چې پرې خودلی کفر وي هغه د اصلي ایمان نه وي او هغه عمل چې پرې خودل دا غي فسق وي هغه د ایمان واجب نه وي لکه د واجبات ادا کول یا د محرمات نه ځان ساتل او هر هغه عمل چې پرې خودون کې باندې ملامتیا نه وي او نو ورته په دغه عمل د پرې خودل عذاب ورکول کی نو دا ایمان مستحب دی لکه نوافل و غیره ارکل چې توحید ذکر شو اقسام به ان شاء الله روست راځي
او ایمان ذکر شو، د ایمان مرتبه ذکر شوي او ایمان څه ته وایي دا هم ذکر شو. نو اوس دلته یو مهمه خبره هغه ده چې د الله سبحانه وتعالی حق په بندګانو باندې څه دی. دا هم د توحید سره تړلې مسله ده. نو حق د الله په بندګانو باندې دا چې د الله عبادت وکړي او شریک سره جوړ نه کړي. او دا غرض او غایه ده د مخلوق د پیدا کېدلو ده چې مخلوق الله ولی پیدا کړی ځکه چې د الله عبادت وکړي دا سره شریک جوړ نه کړي. پیغمبران یې لېږلي کتابونه نازل کړي. سورة نساء کې الله فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله عبادت وکړي او د هغه سره هیڅ شریک جوړ نه کړي. سورة الذاريات کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نه دي پیدا کړی موږ جنات او انسانان مګر دې لپاره چې ما یو وګڼي زما عبادت وکړي. بل ځای کې سورة توبه کې وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه وما يشركون. امر نو کړی شي دوی ته مګر دې چې دوی د یو الہ عبادت وکړي چې هغه یو دی، نشته حاجت روا مشکل کوشا مګر یو الله دی. هغه اوچت دی، پاک دی، دا غنه چې دوی سره شریکان جوړوي. بل ځای کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سورة انبیاء کې نه دی لېږلی ستانه وړاندې موږ هېڅ یو پیغمبر ای پیغمبره الا نوحي الیه مګر موږ هغه ته وحي کړی ده په دې باندې چې الله اله الا انا نشته حاجت روا حقدار د بندګۍ سوا زمانه فاعبدون زما بندګي وکړي. سورة عنکبوت کې الله فرمایي یا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. غرض مې دی کې چې دا مخلوق الله دې لپاره پیدا کړی چې د الله عبادت وکړي او دا د الله حق دی په دې بندګانو باندې. سورة النحل کې الله فرمایي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یقینا تحقیق باندې لګل د موږ په هر امت کې یو پیغمبر چې دوی خپل امتونو ته ویلو ان اعبدوا الله دیو الله بندګي وکړي او اجتناب طاغوت نه وکړي. او حدیث کې د دې دلایل ډیر زیات دي. حدیث معاذ بن جبل کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ته فرمایي یا معاذ اتدري ما حق الله علی العباد. ای معاذ ته پته شته چې د الله حق په بندانو باندې څه دی؟ معاذ بن جبل ته وی الله ورسول عالم، الله او رسول زیات پوي کې مخ نه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ان یعبدوه چې دا بندگان به دی الله عبادت کوي ولا یشرکو به شیئا او سره به هیڅ شریک نه جوړي. بیا ورته وی اتدري ما حقهم علی دې بندگانو حق الله باندې سره؟ قال الله ورسول عالم، الله او رسول خو پوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله يعذبهم چې الله به عذاب نه ورکوي خو که شرک وسونه کی. حدیث د جابر رضی الله عنه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دو شیونه واجبون کی دي سنتان موجبتان. صحابي عرض کوي یا رسول الله مل موجبتان، هغه دو واجبون شي نه چی شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات لا یشرک بالله شهد دخل الجنه. څوک چې مړ شو د الله سره شریک جوړ نه کړي دی به جنت ته داخلي. ومن مات یشرک بالله شیئا دخل النار. څوک چې مړ شو شرک د الله سره وکړي دی به ورته داخلي کې دواړه موجبات شو. او حدیث عبد الله بن مسعود کې مرضی یو سړي صحابي دی رسول الله نه تاسو کې یا رسول الله اي الذنب اکبر عند الله. ډیر لوی ګناه د الله په نسبت باندې کومه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تدعو مع الله ندا، الله لره برخه والا جوړ کی وهو خلقك حال دا چې دی الله ته پیدا کړي. به ورته د دین وروسته لوی ګناه کومه ده؟ ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. خپل بچی دی دغه وجنی چې ته یریږي چې ما سبا ډوډۍ وخوري رزق می کمی. بیا ورته وای کومه یو لوی ګناه دی نه رستو. بیا ورته وای چې ته د گاونډي سره زنا وکړي. متفق علیه حدیث دی. بل حدیث د انس رضی الله عنه کې راځي چې معاذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سناستو معاذ بن جبل رضی الله عنه مخکې دا حدیث من ذکر کو شاء لا اله الا الله ویلا محمد رسول الله صدقا من قلبي الا حرمه الله على النار. الله به اور حرام کی اور ته نه داخلي. معاذ ویل دا الله رسول زبر خلق ته دغه نه کوم زیره به ورکوم. رسول الله ورته نه اذن یتکی به وګوره توکل کوي او عمل به نه کوي. معاذ بن جبل به داخل خبر کړ چې کله د تمرک نږدې شو
عباده بن صامت رضی الله عنه په حدیث کې راځي من شهد الله الا الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله. وګد حدیث دی به اخره کوي ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. دا سره به داخلي الله جنت ته په سم چې عمل کړي نو عمل ګور لازم شو ضرور شو. او د ابو دردا په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي ما ته وصیت کړی چې الله تشرک بالله شیئا وان قطعت وحرقت. الله سره به شریک نه جوړي اگر ټوټي ټوټي شي یا وسوځول شي او مون بنه پرې دي. ندی ټولو احادیث او په دغه آیتونو چې موږ ذکر کړو په دې کې دا دلیل دی چې د الله حق په دې بندگانو باندې دا دی چې هغه به دا سره شرک نه جوړي، شرک به سره نه کوي په صفاتو کې او نه داغه په هر یو خصوصیت د الوهیت کې داغه سره به شرک نه جوړي. د دې وجه حدیث د انس بن مالک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. درې خوونه داسې دي چې چا کې ومندل شو د ایمان خوږواله به اوس کی. یو دا چې الله او رسول هغه ته د ټول مخلوق نه د تغوري د ته محبوبي الله او رسول ته ګراني. دویم دا چې يحب المرء لا يحب الا لله. د چا څخه چې مين کوي د لپاره چې صرف الله د رضا لپاره کوي، د دنیوي لالچ د وجنه نه کوي، د بل څه شي لپاره نه کوي. دریم دا وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. کفر او شرک دومره بدګنی چې الله دې اخلاص کړی لکه څنګه چې ور کې دی ورځي چې به کافر نشي. بل حدیث ابن عباس کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مضبوطه کړی د ایمان الموالات فی الله والمعادات فی الله والحب فی الله والبغض فی الله. مضبوطه کړی د ایمان چې دوستی د الله د پاره او دشمنی د الله د پاره او د الله په لار کې مینا او بغض د الله په لار کې دې ته د ایمان مضبوطه کړی. نو دا د الله حق دی چې د الله سره به شریک نه پیدا کی، د الله سره به شریک نه پیدا کی. کله پیدا کو نو د الله حق دی ضایع کو، لکه دا د الله حق نه دی. شرک داسې ګناه ده چې الله نه معافي، ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء. هر ګناه معاف کی خو شرک نه معاف کی. د دې وجنه شرک ټول اعمال بربادي او په ورځ د قیامت کې د هیڅ عمل نه دغه مشرک فایده نشي چتول. سورة الزمر کې الله فرمایي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تحقیق سره وحی کړی شوی تا ته واکسان د چستانه وړاندې نور پیغمبرانو ته هم کتا شرک کې اي مخاطب نو خامخا اعمال به برباد شي او ته به تاوان والاو نه. سورة انعام 88 نمبر آیت کې د اتلس انبیاء نه الله حکایت کوي ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. کدی اتلس انبیاء شرک کړي نو هغه اعمال چې دوی کوم کړی دي هغه الله وي برباد کړي وي. د دین معلومه شو چې شرک الله نه بخي. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. سوره مائده کې الله فرمایي چې کفر په ایمان باندې وکړو نو د عمل برباد شو او د آخرت کې د تاوان والا نه. سورة فرقان کې الله بیا ذکر کوي چې کوم عمل نیک عمل شوی خو چې شرک سره وي الله ټول بربادي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هغه اعمال د شلو کې بوس ځکه ور سره شرک شوی. او حدیث د عائشہ رضی الله عنها کې راځي وایي د الله رسوله ابن جدعان په جاهلیت کې ډېر نیکی کوله او ډېر ښه سړی و. طعام بیا ورکو مسکینانو ته سخي و ډېر. نو د دې ابن جدعان دغه فایده دغه کارونه فایده کوي دته. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. دته دا فایده نه ور کوي ځکه د مشرک مړ دی، شرک کړی دی. کله شرک کی اعمال برباد وي نو نه خو خیراتونه الته د قبلې دی شي. د دې وجه نه دا نه فنور کوي. البته انس بن مالک رضی الله عنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الاخره. الله مؤمن باندې د نیکی ظلم نه کوي، په دنیا کې هم ورته
بدله ورکوي په آخرت کې هم. هر چې کافر دی نو فیطعم بحسنات ما عمل بها لله فی الدنیا، کافر ته د نیکو په وجه باندې الله په دنیا کې بدله ورکوي، حتی اذا افضل الى الاخره، چې آخرت ته به ختمي لم تكن له حسنه یجزی بها. د دې وجه تاسو د کافر نن ګورئ چې ډېر په موضوع چرچو کړي او د خلکو سره ښېګڼې کوي. دا دغه ښېګڼو وجه چې الله دوی ته په دې دنیا کې دومره مالونه ورکړي، حساب کتاب ورکړي، مزي ورکړي. ابو هريره حدیث کې به راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجتمع الايمان والكفر في قلب امرئ، ایمان او کفر د یو سړي په زړه کې نه ځای کیږي. نو دا د الله حق دی چې دا غسر به شریک نه جوړي. صفا توحید په کار دی الله. نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت هم د اهل توحید لپاره د ورځ د قیامت کې صرف چې شرک د الله سره نه کړي. حدیث کې راځي اعطیت الشفاعه وهي نائله من لا يشرك بالله شيئا، ما ته شفاعت را کړی شوی دی خدا رسیدون کې د هغه چاته چې د الله سره شریک نه کړي. دا د الله حق دی چې دا هغه سره به شریک نه جوړي. بل حدیث د بخاری کې راځي اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. زید نه یک بخت د خلکو نظم په شفاعت باندې په ورځ د قیامت هغه څوک دی چې لا اله الا الله ویلي خو د زړه د اخلاص نه. دین معلومه شولا چې شرک نه کړی چا نو د محمد رسول الله شفاعت هم ورته رسی، اعمال هم فایده ناک وي. د توحید په وجه باندې الله سبحانه و تعالی د ته فایده رسی. دویم نمبر کې دوستانو هغه دا چې د الله حق خدا شو چې هغه سره به شریک نشي جوړي. دویم نمبر کې دا چې قتال په توحید باندې کېدی شي، قتال په توحید باندې کېدی شي. د دې وجنه چې خلق د عبادت د بندگانو نه عبادت د رب العباد تروزي، د ایمان بالطاغوت نه ایمان بالله وحده تروزي. لکه چې الله سورۃ انفال کې فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. د دې کافر او مشرکین سره تاسو قتال کوي تر څو چې فتنه پاتې نشي، دین خالص یو الله درشي. نو کله د دینه منشو نو الله په اسمان چې دوی کوم عمل کوي لیدون کې. دا دلیل دی خبره چې په توحید چې نه مني په دې باندې ور سره قتال کېدی شي د کافر او مشرکین سره. بل ځل الله فرمای قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. سورة توبه کې الله فرمای وجنه هغه کسان چې ایمان لري په الله او پر ورځ د آخرت باندې او نو حرام غني هغه چې الله حرام کړی او رسول حرام کړی او نو دوی عمل کوي په دین حق باندې، دا کسان چې اهل کتاب دي تر دې پورې وجنه چې یا جزیه ورکی عن يد الناس پلاس وهم صاغرون، دوی بذلیلوي ذلیله زندگی بکی. کافر ته زندگی حق لري خود ذلیله زندگی ور. بل کې الله فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، چا چې کفر په طاغوت باندې او ایمان په الله باندې راوړو فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د په داسې مضبوطه کړای باندې تمسک کو هغه ونی ولا راټینګ کړ چې هغه د پرشلیدل نشته او الله اوریدونکو عالم دی. حدیث د ابن عمر کې هم راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اقاتل الناس، امر کړی شوی ماته چې زه خلکو سره جنگ وکم تر دې چې یشهد ان لا اله الا الله، دا خلک د دې گواهی وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله او محمد د الله رسول دی او پابندي د مانځو کې زکاتونه ورکي. و اذا فعلوا ذلك کله چې دوی دا کارونه وکړي عصموا مني دماءهم واموالهم، نو موږ نه مالونه بچ شو او ویني بچ مگر په حق د اسلام باندې حساب نه په الله باندې. او حدیث ابو هريره کې هم دا راځي هغه کې داسې امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، ما ته امر کړی شوی چې زه جنګ کوم د خلکو سره چې دوی گواهی لا اله الا الله وکړي ويؤمن بي وبما جئت به، ایمان په اسمان چې په ما باندې راوړي او په اسمان چې ما راوړی دین دی چې کوم دین ما راوړی په هغه باندې ایمان راوړي. واذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. دارنګي بل حدیث کې هم راځي معاذ بن جبل چې کله یمن ته لګا انک ستاتی قوم من اهل الكتاب فاذا جئتم فتحهم الى ان يشهدوا لا اله الا الله. هغه کوم دا چې معاذ بن جبل ته رسول الله فرمایي چې کله ته لاړې او خلکو ته دعوت کړي نو اول ته لا اله الا الله دعوت کوه. حدیث ابو مالک اشجعی کې هم راځي د رسول الله روایت کې من وحد الله
چا چې الله توحید ومنه وکفر بما يعبد من دون الله او کفر یو کو په هغه چې عبادت کې د سوا د الله نه نو حرم ماله ودمه وحسابه على الله د مال او وینه حرام کړی شو نوري صاحب په الله باندې نو دا دلیل دی چې په توحید باندې به قتال کیدی شي چې څوک توحید نه مني مخکې ذکر کړو منګه چې د توحید د وجه نه جهاد شروع شوی دی دریم دوستانو د شروط د صحت د عبادت او قبول داغه نه عادت چې خالص الله د پاره به د عبادت وي کریا په کراله عبادت باطل نه او دا عبادت به رد دی الله فرمایي فمن كان يرجو لقاء ربي فيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اصحاب سوچوي چې د الله د ملاقات امید لري نو دا داسې عملو کې صالح چې نیک عمل د قران او سنت مطابق وي صالح هغه عمل چې موافق د سنت سره ولا يشرك بعبادة ربه احدا نه دي شریک د عبادت در رب سره هیڅ کس هیڅ څوک بل ځکه الله فرمایلی نبلوهم ايهم احسن عملا دې لپاره چې موږ امتحان وکړو په دوی باندې چې کوم یو دوی نیک عمل نیک څوک دی احسن عملا د قران او حديث موافق وي اکثر عمله ونه وي الله تعالی ډېر عمل په کار نه دی لږ عمل خو چې د سنت مطابق وي ايهم احسن عملا مفسرین معنا کوي ايهم اصوب واخلص عملا چې کوم یو عمل الله ته خالص وي او کوم یو عمل د سنت مطابق وي هغه بهترین عمل دی او الله ته خوښ دی سورۃ ملک کې الله فرمایي الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله غزاد چې مرګ پیدا کړي ژوند پیدا کړي د لپاره چې تاسو باندې امتحان وکړي چې کوم یو تاسو نه ښه عمل کوونکی معنا د سنت طریقه څوک عمل کوي سنت طریقه او خالص عمل څوک کوي حدیث د ابو امامه باهلی کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وای ارایت خبر راکا رجل د یو سړی غزا یلتمس الاجر والذکر چې یو سړی د غزا طلب کوي jihad ته وت اجرم غواړي او خپل نوم غواړي چې منو وشي ماله د لپاره وسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لا شی الله د لپاره هیڅ شي نشي ځکه نوم غواړي کنه ثم قال به ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه یقینا الله نه قبل د عمل مگر هغه چې هغه خالص وي ریاکاری پکې نه وي ځان خودنه پکې نه وي وابتغي به وجهه او پاغه الله مختلف کې دي شي دې حدیث دا معلومه شو چې د صحت د عبادت او د قبولوالي د عبادت نه غدا چې دا به خالص الله لري بل حدیث کې مرضی انا غنا شرک عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء وهو الذي اشرك الله فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث قدسی دی چې زه غنیمه د هغه شرکاونه چې د ما سره شریکان جوړ څوک نو څوک چې عمل کوي او هغه کې ما سره بل څوک شریک زده غینه بری نه هغه عمل ما ته قبول نه دي دا عمل دا چا د پاره د اشرک چې هغه سره شریک کړي ته دی وجنه نو دا د عمل د قبلېدو شرط هغه دا چې دا به خالص وي الله تعالی نو موږ تاسو په کار چې هر مؤمن مسلمان موحد د عقیدې ورور دي د دین نویری چې په عبادت کې د شرک نه پیدا کوي بل د ریاکاری په کې نه پیدا کوي اخلاص په عبادت کې معتبر دی او موافقت د سنت طریقې سره او خپل نیت پکې خالص کول د دې لپاره چې دا توحید زموږ اساسي الله ته صحیح شي موږ د الله نه سوال کوو چې الله موږ کې اخلاص پیدا کړي په قول او په عمل کې هم او موږ الله سبحانه وتعالى خپل ځانون ته ونسپاري او د شرک نه بچ کی اغه لک شرک وی ک ډیر وی غټ وی ک وړو کی وی ښکارا وی ک باطن وی ک ظاهر وی او الله دې موږ تاسو د موحدین او مخلصین نو وګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین دا سلسله تاسو د ابطال الاسلام لوی پاڼې څخه ترلاسه کولای شئ www.abtal.webs.com www.abtal.webs.com